هغه هم د همسایه دروازې ته ګورو که یو ډوډۍ وه دوه ډوډۍ وه یو لږ کتب وه چې د دوی بیچارهګانو پلار 2 کاله کېږي که نه خوري 2 کاله کېږي نو دا یې عکس ده ورکوي د دې ورور نوم څه شی ده اسلم نوم ده دا ګورئ دوستانو ښه که هر ورور هر مسلمان په هر ځای کې ولیده نو موږ سره معلومات شریک کړئ انشاءالله تر څو د کورنۍ ته موږ د دوی معلومات ورکړو سلامونه دوستانو الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه کورنۍ هغه معیوبه ورور دا ماشوم معیوبه یو څو ورځې مخکې د دغه ویډیو موږ تاسو سره خپره کړې وه یو مسلمان ورور په دوی باندې ورحمېده دوی ته یو څه خوراکي مواد راولېږه هغه موږ ورته رالېږلي وو یو شی تاسو ته ښیم دوستانو دغه ما لیدلي نه وو په دې باندې مې دا اوس پام شو ښه دا یو قسم وریجې دي چې دا د خوراک نه دي یعنی خوړل کېږي نه مرجان دا هم غرمې ته پخولی دا هم غرمې ته پخولی ګیس ختم شو دا پاتې شوی یعنی د فقر و د غربت هغه کتنۍ ټیټنۍ کچنۍ هغې کې دوی روان دي ښه ګیس ختم شو وریجې په ځای پاتې شوې دا بیچاره وږی مرجانې دغه موږ تاسو ته راوړل دغه سامان انشاءالله یوې میاشتې هم بس شي مخکې چې موږ راغلو ستاسې په کور کې خو بیخي څه شی ول نه یا نه وه څه شی به خدای هغه غرمه چې ته رالې موږ ډوډۍ هم نه وه خوړلې بل بل مسلمان یو 2 دانې ډوډۍ موږ ته ولېږل بیا مې دغه ماشومانو ته ورکړه ما ونه خوړه ما ویل خیر دی زه هڅې انسان یم ما ویل زه طاقت کولی د ماشومانو طاقت نه شي کولی بیا دا بیا چې دا ماشومانو ته مې ورکړه اوس څنګه مورې دا 2 ورځې چې موږ رانغلو څنګه چې شی مو ول خوړل هم که نه وخوړل مو که یو همسایه راته ته وخوړل مو که نه دغسې ورته ناست وروره هغه هم د همسایه دروازې ته ګورو که یو ډوډۍ وه 2 ډوډۍ وه یو لږ کتب وه دغسې دغه معیوب بېچاره راته پروت وي نه پیسې شته نه وریجې شته نه نور په کور کې یو شی نشته ټول علاوې لکه ناسته یم نو وروره نو دغسې حسابونه دي دغسې مشکلاتونه دي ستا پیدا کړي دي نور څه دغه ماشوم معیوب د 8 کالو ماشوم دی د کوچنیوالې دغسې که مرسته وم دغسې پیسې نه وه دغسې بېچاره راته ولوېدله دغسې د بېغوریه څخه چې پیسې نه هم شی نه دوستانو د خورجانې خبرې تاسو واورېدلې دا بیچاره واقعا که دا پیسې کېدی شي یو څه اندازه د جوړ وای او نن سبا ساينس دومره پرمختګ کړی دی چې کټ شوي لاسونه یو بل ته تړي زړونه بدلیږي ګردې بدلیږي ښه نو دا خو طبعا خامخا جوړېده د دغې کورنۍ دوستانو کیسه خو ما تاسو سره شریک کړې وه چې د دوی بیچارهګانو پلار 2 کاله کېږي که نه خوري 2 کاله کېږي نو 2 کاله کېږي د دغې کورنۍ سرپرست چې ده مړی ژوندی ورک ده موږ دغه څه ورته راوړل دوستانو بیا یې هم تاسو سره شریکوو که هر ورور غواړي هر مسلمان غواړي چې دوی سره میاشتنۍ مرسته وکړي نو انشاءالله تعالی په دې باندې ښه باوري یم چې الله تعالی به هم زموږ او ستاسو نه راضي اوسي او انشاءالله د دغو ماشومانو دعاګانې به مخلو راځئ زموږ او ستاسو دا حق ده دوستانو چې په ټولنه کې خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته خدمت وکړو وطن را جوړ کړو دا زموږ او ستاسو ټولو حق ده دا زموږ په موږ فرض ده باید موږ خپل وطن ته خدمت وکړو دوستانو دغه کورنۍ دا د دې بیچارهګانو حال او دا د نن ورځې خپرونه تر څو بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی رب مو سپارم د الله په امان